ډیر محبت اظهار کوي. دین او جوانانو ته دا درخواست دی چې ملګرو ما ته پته ده په پړو نه راټینګېږئ، خامخا به چکرې وهئ، ځئ خو به خامخا چېرته خو به ځئ، خو یاد ساتئ د هغه ملګري سره چکر ته لاړ نه شئ چې د هغې د لاسه ستا مونځ خرابېږي، د هغې د لاسه ستا اخلاق خرابېږي، د هغې د لاسه ته په ګناه کې مبتلا کېږي او میوزیک لګېدلی دی او ډز ډوز دی او ډنګار یې جوړ دی او ټوله لاره در باندې ګواه شي او ډېګونه لګېدلي او درزار یې جوړ دی او ګانې دي او بجانې دي او الله مرګ اکسیډنټ په دې حالت کې او په دې حال کې ته الله ته ورشه. زما محترم ورونو که چکر له ځئ که کوم ځای ته سیاحت له ځئ نو په داسې ملګرو سره ملګرتیا وکړئ چې پنځه وخته د جمعې مونځ په لاره او دغه رنګه ورسره د عسکرو اهتمام او چېرته د عالم یو بیان ولګوئ، یو تلاوت ولګوئ، که ډېر هم داسې زړه دغه کېږي یو ترانه ولګوئ، یو ترانه ولګوئ مزېدار ښایسته په دې ګانو بجانو د دې ګناهونو نه د دې نافرمانو نه زما محترم ورونو دې نوجوانانو ته درخواست کوم، خاص کر زما دا ځوانان رونه چې اکثر نوجوانان الحمدلله دې مجلس کې ناست دي نو تاسو ته دا درخواست دی او د الله فضل الحمدلله زه چې چېرته لاړ شم اکثر تقریبا 75% نه والا 80% پورې دا نوجوانان زما دا بیانونه اوري دا کلیپونه اوري. الله دې زموږ نه قبول کړي والله دې ملګرو لا اجر ورکړي. ډېر محبت اظهار کوي. دې نوجوانانو ته دا درخواست دی چې ملګرو ما ته پته ده په پړو نه راټینګېږئ، خامخا به چکرې وهئ، ځئ خو به خامخا چېرته خو به ځئ، خو یاد ساتئ د هغه ملګري سره چکر ته لاړ نه شئ چې د هغې د لاسه ستا مونځ خرابېږي، د هغې د لاسه ستا اخلاق خرابېږي، د هغې د لاسه ته په ګناه کې مبتلا کېږي او میوزیک لګېدلی دی او ډز ډوز دی او ډنګار یې جوړ دی او ټوله لاره در باندې ګواه شي او ډېګونه لګېدلي او درزار یې جوړ دی او ګانې دي او بجانې دي او الله مرګ اکسیډنټ په دې حالت کې او په دې حال کې ته الله ته ورشه. زما محترم ورونو که چکر له ځئ که کوم ځای ته سیاحت له ځئ نو په داسې ملګرو سره ملګرتیا وکړئ چې پنځه وخته د جمعې مونځ په لاره او دغه رنګه ورسره د عسکرو اهتمام او چېرته د عالم یو بیان ولګوئ، یو تلاوت ولګوئ، که ډېر هم داسې زړه دغه کېږي یو ترانه ولګوئ، یو ترانه ولګوئ مزېدار ښایسته په دې ګانو بجانو د دې ګناهونو نه د دې نافرمانو نه زما محترم ورونو ځان وساتئ.